څېړونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې مخ په زیاتېدونکو د ترهګرۍ پیښو په مهال په هیواد کې ټولټاکنې کول به یو ستونزمن ګام وي. دی وایي دا اندېښنه شتون لري چې د انتخاباتو پر ورځو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ سیاسي مشران او عام ولس هم د مالی او ځاني زیان سره مخ شي. دا یو یاره شته چې کېدای شي وسلوال تنظیمونه باید چې دا خبرو کې چې موږ عام ولس په نښه کوو نه، خو د الیکشن په دوران کې یا د جلسې په دوران کې چې کوم پولیس والا ولاړ دي یا زموږ سکیورټي فورسز چې کوم ځوانان د الیکشن پر ورځ باندې په روډ باندې پای باندې په نښه کوي او د هغې په نتیجه کې عام ولس له تکلیف ورسي. نو زه دا ګڼم چې په داسې حالاتو کې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې ټولټاکنې یا انتخابات دا ډېر مشکل ماته ښکاري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د جولای په 13 د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د 50 سیوا تنان مړ شوي او څه د پاسه اتیا نور ژوبل شوي دي. د پیښې ذمہواري داعش خراسان ډلې په سر اغستې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د موجوده حکومت میعاد به روانه میاشت سرته ورسي او اختیارات به موقتی حکومت ته وسپارل شي. څېړونکي وایي که څه هم د 2008 او 2014 کال د ټاکنو وړاندې د وسلوالو لخوا پښتون ملت پاله ګوندونه په نښه کېدل، خو د خلافت د نظریې مخ پر وړاندې بوتلونکي وسلوال اوس هغه مذهبي ګوندونه هم په نښه کوي کوم چې په جمهوري نظام یقین ساتي. د وړاندې ملت پاله قومونو د نېشنل پارټي حواله سره یا موږ ورته پروګریسیو لیبرل ورته وایو، نېشنلیست ورته وایو، نو اوس ورسره د دینی جماعتونو هم د غیزه په نښه کوي. یو سوچ دا د افغانستان کې د یو ډلې چې د پارلیمنت چونکې جمهوریت نظام دی، کفري نظام دی او دغه دینی علما چې کوم دي د پاغه نظام کې خپل ځان ویني او داغه نظام د لارې د اسلام خبره کوي کوم چې ته قابل قبول نه ده. د بلوچستان په جوب سیمه کې د مې په 19 د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر د سراج الحق په کاروان ځانمرګي برید شوی وو چې په نتیجه کې د ګوند شپږ غړي ژوبل شوي وو. څېړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته په پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې سیوا شوي دي. دی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې څرګنده او جامع تګلارې د نشتون له وجې به نګران حکومت ته په راتلونکو ټاکنو کې امنیت په ځای کول یو لوی چیلنج وي. د عمران خان د تحریک انصاف حکومت وختو او په هغې کې کومه یو لار اختیار شو په افغانستان کې طالبان په واک کې رالل د مذاکراتو یا د سیاسي خبرو اترو لاره، نو ټیک ته دا بده خبره نه وه، خو د هغې لپاره تیارې نه نو هغه او بیا د هغې نه پس موجوده حکومت چې یو کمزوري حکومت او د هغې ټوله توجه چې کوم تقسیم و، نو د امنیت په اړه باندې تر اوسه پورې ماته ښکاره نه شوه داسې چې یاره د دې پالیسي به څه وي. اوس خو ستا دا کم خطره چې کوم دا خطرناکه په دې وجه ده چې دا ستا په معاشره کې خوره شوي ځایونه ځای په ځای. پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټي سټډیز نومي غیر دولتي ادارې د ریپورت تر مخه په پاکستان کې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړو 2 میاشتو کې اتل ځانمرګي بریدونه شوي چې په نتیجه کې د 290 وطنان وجلې شوي او سباندې 450 نور ژوبل شوي دي. اداره وايي په دغه بریدونو کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې تر سره شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.